اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی محترم مسلمانان ورنو تاریخ کی بعضی شخصیات هغه تیر شوی دي چې یقینا هغه زموږ د تاریخ اسلام یو لوی ذخیرم د داوی تاریخ او بیا دغه شخصیات داوی تفسیرات او داوی حالات او داوی کارنامې زموږ استاد لپاره مخې ته یو عظیم لایحه عمل ته کوي د مسلمان ملت د لپاره او د مسلمان قوم د لپاره دغه شخصیات هغه د یو عظیم رهنما کردار ادا کړی دی او دا کې محترم دیو جن خپل دغه مشران داوی سره تعلق لرل داوی سره عقیدت لرل بیا داوی تبصره کول او داوی تاریخ پیژندل محترم او دا زموږ استادو د تاریخ حصہ ده بلکې زموږ استاد ایمان سره بعض شخصیات داوی عظمت او داوی جلالت شان او داوی کارنامو نه ځان خبرول دا زموږ استاد ایمان سره تعلق ساتي محترم ځکه بعض شخصیات هغه دي چې هغه اسلام نه په هغه وخت کې سهارا ورکړی دا هغه اسلام ته په هغه وخت کې خپل ځان پیش کړو محترم چې کله یو سخت حالات راغلي په امت باندې په دین باندې او په اسلام باندې دغه شخصیات نو محترم یو شخصیت حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مرقده ده چې ما وتا او تقریبا په 1 ارب 57 کروڑ مسلمانانو کې دغه 80 کروڑ یا 90 کروڑ مسلمانان دغه په مذهب باندې لري تاریخی پس منظر انسان د دو ګوري نو د انسان عقل حیران شي بلکې مختصرا دا د پاریس اوسیدونکو دی او د مور پلار په پاکدامنۍ ته انسان وګوري د مور پلار حالات ته وګوري نو انسان نو د جلالت شان اندازه سړی ته ولګي د پلار په باره کې راځي یو ځل ولی غاړي تناسته او دس کوي یو لوی بزرګ دی پلار او پلار هغه سره دی چې کله نکاح حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لغې کې ویلو ماشوم دی علی رضی الله تعالی عنہ ورله په سر لاس راخو او په خلی کې ورله لاړې مبارک ورکړي او دعا ورته وکړل الله دې ستا په نسل کې برکت واچي ام دغه شخصیت دی چې ډېر لوی د وخت بزرګ ته جوړ شو د سمندر د ولی غاړي تناسته او دس کوي دی ولکه یو مڼه را روانه ده مڼه دا منر واغسته او دا یو خړه وس فقهاو لیکلي چې د دې یو معمولی سیس په باره کې انسان په لار باندې بیا موزي یا یو ځی باندې روانه دا غیر ځای کېدو خطرې او سیس معمولی ده مختصر ده نو بیا فقها اجازه ورکړي چې دا اوخره استعمال کې خیر ده لیکن محترم مشهور ضابط الحسنات الابرار سیئات المقربین وذل لوی خلق والله علی خلق پسره کې ور سره یو کټک راغی یو پریشانی را لزان سره وای ثابته د مڼه خو دی وخړه خو کړه قیامت پورس الله تپوس وکي چې دا مڼه دی ولې خوړه جواب ورل سور کې ځکه یو طلب دی پریشانی دا یو جذبه ده ام دې طرف باندې د سفر شروع کو چې د باغ ځان ورسوما او دا مالک نه تپوس وکما قسم معاوضه غواړي هغه ورکم ورنه ماته دې معافي وکي د روان دی یو هدا پورې ورسېدو ډېر سفر وکړو د یو باغ د داغي څنګه د مڼو را جوړندې شوی دی نهر ته بس د زلت تسلی ورکړه چې باغ والا امدا خلک دی د مڼې مالک امدا خلک دی د باغ تور واوستلو الته یو مالی دی د باغ مالک دی زمیدار دی د توي کاکا د پلان کې علاقې نه راغله یم مسله سره بچي و یره د دریاب د ولی په غاړه باندې ناسو ماودس می کوو یو منره روانه واغه می وخړو ځکه می درد دی سوچ دی فکر دی چې الله تاسو کې چې دا منه دی ولی بغیر اجازه نه استعمال ولا څه جواب ورکوم نو ول د دې د اجازه د پر راغله مې اجازه راته وکا که سم معاوضه غواړي هغه معاوضه واخلا ورنه ماته اجازه وکا زره دې د پر راغله هلته ور سره مالک سخت شو ولنا
زه خو تاته اجازه ته معافي نه کوم، معافي خو زه نه کوم، دی ورته ولې نه کې؟ د خدای مسلمانه د هغه ځینه مې سفر کړی دی، پیسې واخله، قیمت یې واخله، یو بې قدره څیز روانو په ولې کې ضایع کېدو، هسې هم طالب لاس نظر کړو. دی ورته کلک شو، ویل نه، ویل چلو معافي به درته وکړم خو په یو شرط باندې. ویل جی هغه شرط څه دی؟ اوس شرط هم ډېر خطرناک و، سخت شرط و. ورته وایي بچیا کور مې یوه لور د لور، هغه لور سره به نکاح کوې نو بیا به درته معافي وکړم. ویل ها بچیا زما دا لور په خپو باندې شله ده، په لاسونو باندې شله ده، په ژبه باندې چاړی ده، په غوږونو باندې کڼه ده، په سترګو باندې ړنده ده. دغه زما د لور صفات دی بچی، که داسې لور سره زما نکاح ته تیار یې ټیک ته معافي کوم، ورنه معافي بالکل نشته. دې سوچ کوي چې الله د یوې مڼې سودا خو ما ته ډېره ګرانه شوه، اوس چې داسې ښځه یې چې په خپلو لاسو باندې م شله ده او په غوږونو باندې م کڼه ده او په سترګو باندې م ړنده ده او په ژبه باندې م چاړې ده، په دې به زه څه کوم؟ ټول عمر به د دې خدمت کې لګوم. بیا ځان سره زړه کې سوچ کوي ثابته خو بس د دنیا 15 ورځې ژوند مې ختم نشي که نه، راشه د دې زنانه نکاح ورسره وکړم، د دې خدمت کې تېر کا. خو ها که الله درته د قیامت په ورځ تپوس وکړي ثابته چې دا مڼه دې ولې خوړه، الله له بس څه جواب ورکړي؟ بس هغه مالک ته وایي ټیک ده، صحیح ده جی، ستا لور ما ته قبول ده. نکاح وشوه، بیا واده وشو، رخصتي وشوه. حضرت ثابت رحم الله کور ته راځي، خپلې کمرې ته راځي، شپه ده چې کمرې ته راغی یوه چغه ویسته او بېهوشه ولوېدو. خلک راله راچوته یې کو، خری راغی، نور خلک راله تپوس کوي حضرت چې کله هوش کې راغی تپوس کوي ولې څه حادثه پېښه شوه؟ دی ورته وایي نن په ژوند کې اولنۍ دفعه ده، نن په ژوند کې اولنۍ موقع ده چې زما نظر په یوه اجنبي زنانه باندې ولګېد، استعمال شو. عسکره ورته وایي بچې دلته خو اجنبي څوک نشته، همدا ستا ښځه ده، زما لور ده که نه؟ ورته وایي نه کاکا تا خو ما ته ویلي چې زما لور په خپلو لاسو شله ده او په سترګو ړنده ده او په غوږونو کڼه ده او په ژبه چاړی ده، دلته خو صحیح سالمه جنۍ ناسته ده کمره کې. او ورته وایي ساده سړیه ته زما په مطلب باندې پوه شوی نه یې. ویل زما مطلب دا و، دا مې مقصد نه و چې په خپلو لاسونو باندې زما لور رښتیا شله ده، په ژبه رښتیا چاړی ده، په غوږونو رښتیا کڼه ده، په سترګو باندې رښتیا ړنده ده. ویل بچیو مقصد مې دا و چې زما دغه لور په خپل ژوند کې د خپل دغه کور د چار دیوالۍ نه ده وتلې، ما وې په خپو باندې دا شله ده، په دې لاسونو باندې دې د الله د مرضۍ خلاف کار نه دی کړی، ما وې په لاسونو باندې شله ده. ویل بچې په دې کور کې یو مور اوسېږي ردې او یو زه اوسېږم، پلار اوسېږي، په دې کور کې بل رور هم نشته. دغه سترګې صرف د قرآن باندې لګېدلې دي، صرف په ما باندې لګېدلې دي، د دې په مور باندې لګېدلې دي. نو ویل بچې ما چې تعبیر وکړو چې دا په سترګو باندې هغه ړنده ده، او ویل په دغه وږونو باندې دې زما لور چرته د الله د مرضۍ نه خلاف یو اواز نه دی اورېدلی، د یو غیر محرم سړي اواز یې نه دی اورېدلی، د قرآن اواز یې په دې اورېدلی، د مور پلار اواز یې په دې اورېدلی. نو ویل ما تعبیر وکړو بچې چې په دغه وږونو باندې زما دغه لور کڼه ده بالکل، او ویل هو په دغه ژبه باندې دې د الله د مرضۍ نه خلاف خبره نه ده کړې. نو ویل ما وی چې بچیا زما دغه لور په ژبه باندې چاړی ده. اوس محترمو همدغه مور دی، دغه پلار دی چې انسان د هغې بزرګۍ ته وګوري، اندازه ولګوي چې پلار د کومې درجې سړی دی او مور د کومې درجې ښځه ده. د پلار چلته پوره ژوند کې، پوره زندګۍ کې یو ځل نظر هغه په یو زنانه باندې لګي، خیال یې دا دی چې په پردۍ زنانه باندې نظر ولګېدو، هغه بېهوشه راغورځېږي، یو چغې وهي. او مور یې د هغه درجې زبرګه او بزرګه ده چې د هغې سترګې، خپې او لاسونه پوره ژوند او زندګۍ کې د الله د مرضۍ خلاف نه دي استعمال شوي. دغه ښځه خاوند دی محترمو، دغه بیبي ده، دغه خاوند دی، اولنۍ بچی چې کېږي د دې محترمو هغې ته